راځو د امازون اکاونټ جوړو. امازون اکاونټ څنګه جوړیږي؟ create Amazon seller account. ډیر ضروری دی دا پوینټ چې د کوم ویب سټ سره دی http ته ګوري. http ډایرکټ دلته راځي ټک مو ورکوي. دلته ګوري https نن سبا ډیر زیات مطلب دا دی چې دوکې روانې دي. دغه شانتي بلیک یو وړوکی نشان وي چې انسایګه انګلیش کې وایي اډورټایزمنټ ده. دا چې لیکل شوی دا مه کلیک کوئ. دا به تاسو بل خوا وړي. ها دې سره http امازون دی خو دې سره دا شی دی دی بل ومځئ. دام amz لیکلې دی دام تاسو بل خوا وړي. راځي بغیر دغه نه دا اوس صحیح دی. how to sell Amazon یا seller center دا صحیح دی. زه دا کلیک کوم how to sell اکاونټ جوړو. اکاونټ لپاره تاسو د ایمیل دی ضرورت دی. که تاسو سره already اکاونټ وی خو تاسو ډایرکټ لاګین شئ. که نه وي ساين اپ شئ. نارمل لکه څنګه چې تاسو فیسبوک کې کوئ څنګه چې تاسو نور اکاونټونه کوئ د سیدام دی. how to start selling on Amazon لاندې راځئ. Before you start, choose a selling plan. دو پلان دي ښه. منځ کې یو چوایس هم بل نشته. دو چوایس دي. یا خو ته انډیویجوال پلان خوښې په 99 سنت باندې چې کله ته یو شی په انټرنیټ کې ورچې تا نه 99 سنت علي. چې کله ته یو آیټم خرڅ کی 99 سنت د نه په یو آیټم علي پلس د امازون چې کوم پرسنټیج دی هغه ورسره پلس دی. دا 99 چې دا د دوی ستا په هر آیټم په خرڅولو علي. دا یو پوینټ شو. دویم د پروفیشنل پلان کوم چې 39 یورو 99 سنت پر منث دی پلس پرسنټیج دی. که تاسو چرته دا والی په دې کې بیا دا 99 سنت نشته دی په یو ارټیکل. دې کې 2 choices دي. it's depend on you. you want to give $40 or you want to give $1 per item. It's depend on you. okay په دې د خدایو کې تاسو پوه شئ. دوه چوایس دي چې کوم چوز کې هغه ستا خوښه ده. لاندې د بیا ټول هغه معلومات لیکلي دي. پروډکټ کټګریز لیکلي دي. کنډیشن چې نیو دی زوړ دی هر څه ته خودلی دي. ټول به خپله پړاوئ. دا دله به ټایم ورکوئ. بیا چې کله تاسو آیټمز لیسټینګ کوئ دې دپاره بیا تاسو ته GTIN نمبر کوم چې به موږ مخکې کوو فري نمبر دی فري اپلای کېږي یا UPC یا ISBN یا EAN کوم چې په پیسو دی $15 باندې یو دانه دی. مخکې به بیا کوو دا. ها راځو موږ یو choose a selling plan. referral fee وسو ګورئ دې کې کټګریز referral fees دي. ټول د پیسونو په اړه کې تاسو ته معلومات درکړي. سر نو ګورئ. let's talk numbers. selling plan تاسو ته مو خو 99 سنت والا یا $40 والا. referral fee چې کوم دي د امازون څومره چارجز دي تاسو په پوه شئ. it is between 8 and 15. fulfillment fee کوم چې امازون کوي او مخې ته راځي او other cost. راځو
over 50,000 and potential benefits ها اوس وګورئ brand registry 5% bonus on of your first $1 million and brand did sell ها بیا wines transparency fulfillment by Amazon benefit تاسو ته پکې ښیي selling plan بدل خوښ کی individual plus additional selling fees ما تاسو اول نه ختمه کا یا $40 والا plan وزن د خوښه sign up for individual or sign up for professional it's depend on you individual غواړي او کو monthly غواړي ها دلته ښایي چې دا مکمل معلومات ته تاسو ته پورا سټپ بای سټپ وګورئ ټول شیزونه ټوک په یو ویډیو کې تاسو نه شو دی بل شي نه خبرم بیا که نه پوهیږئ پلیز ځان ته دغه کوئ ترجمه کوئ fulfillment fees چې کوم دی د امازان دغه بار کې تاسو غواړئ دلته ووهئ دا د سایزونو باره کې چې تاسو غواړئ چې دومره سایز به تاسو ته fulfillment by Amazon په څومره راغی دا قیمت ته وایي او سره سر چارجز دي دغه شانتي FBA fulfillment چې کوم دی اپیرل چې کوم دی دا تاسو ته چارجز دومره ښیي 3.27 small standard والا large bill دی medium bill دی ټول تاسو دلته خپل کته شي موږ زو ساين اپ د لپاره موږ فلحال کو یو انډیویډوال کو 99 سنت والا که بزنس والا کوي بزنس والا به تاسو نه ضروری خبره ده چې د بزنس لایسنس غواړي ورسره نور د بزنس معلومات یې هغه ورکوي انډیویډوال کې بیا ډېرې مسلې نشته دي موږ انډیویډوال sign up for individual پوزل د موږ راځو که سره already وی خو start کولای شي ډایرکټ که already نو وی create your Amazon account name به ورکو ها ډایرکټ به دلته شروع کی create account نه شي موږ ورکو مثال زاور خان خادل د ایمیل غواړي بخنه غواړم your name زاور خان او ایمیل دا موږ ورکو ایمیل دلته ورکو مونږه چې زه ایمیل ورکوم ورته زاور خان 22@gmail.com gmail.com څه شو بیا به دې لپاره تاسو پاسورډ ورکړئ چې هغه به at least چې کم نه کم شپږ کریکټر وي چې هغه تاسو ورکوئ ستاسو خوښه ده بیا به دوباره دلته ورکړئ دویم ځل کوشش وکړئ چې پاسورډ تاسو داسې جوړ کړئ چې یو خو ستاسو په ذهن کې آسان راځي بل پکې کمبینیشن وي مطلب ای بی سی نه پکې یو څو ټکي وي یو دوه درې نه پکې او پکې سپیشل سمبل وي هغه @، یا مطلب د څه چې پوینټ یا کوما یا یو سوالیه نشان یا بل څه یا پی سی ډي یو سپیشل کریکټر پکې اچوي صحیح شو دا ډېر ضروری دی نیکسټ په کلیک کړئ مخکې به تاسو ویسي OTP ورکړئ one time password چې کوم دې تاسو موبایل ته راځي یا تاسو ایمیل ته راځي
تاسو به ایمیل ورکړي هغه ایمیل ته تاسو یو پاسورډ راشي چې هغه د وان ټایم وي هغه به کولاو کوي او به ګورئ وزما جیمیل ته لیکي او کاپی کوي یو خبر ده خیر کوی نور څه سره ونه شي خالی هم دا نمبر دا به هاي نو دا به کاپی کوي او لار بشي امازون ته څنګه دلته به وان ټایم پاسورډ ورکړي پیسټ پکې هاي څنګه نه بشي یا کوي 50 9 98 50 9 98 Create your Amazon account. Welcome to the business world of Amazon. دا د Amazon یو اکاونټ جوړول دي ډېر په اسانه طریقه کېږي چې ته مطلب دا دی چې دې کې ستاسو هیڅ غټې خبرې څه غټ مشکل نشته دی به دا ته وایي چې دغه ډاکومنټس نه غواړي ستا یو څو ډاکومنټس دي چې هغه به ویریفای کړی دی دا ضروری دي پاسپورت یا آی ډی کارت یا بانک یا موبایل نمبر دا شینه بګن به وخی زه پکې جرمني کوم بزنس ټایپ ډیر ضروری دی ښه سو کومه پرایویټ آن بزنس یا نن آی ایم انډیویډوال زه انډیویډوال کسمه کله کوم بزنس نامه دی هغه کې ورکړه نه بس ته انډیویډوال شوی فرست نیم ورکول شي middle name کې دی هغه ورکول شي last name I confirm seller information غواړي billing system غواړي د موبایل وبخي څنګه به ته پیسې تا ته راځي څنګه به ته پیګې سٹور باره کې انفارمیشن دی ویریفیکیشن دی سلور پوینټ دی سلور پوینټونو بل ډېر خیال ساتي اولنې نوم دا شو کنټری جرمني شو د کوم ملک هغه د عرب ملکونه او هغه زمون ایشیاني او اروپایي ملکونه به ورکه چې په کوم ملک پیدا شوی هغه ملک بیا خپل ډیټا اف برث ورکه تاریخ پیدایش لاندې به بیا ورکه چې نېشنل لکه آی ډی کارت تاسو پروف کوئ د امازون سره کنه په پاسپورت کوئ په شی بدل د انتخاب کې زه پاسپورت کوم بیا مطلب هغه نه پس کنټری اف ایشو په کوم ملک دا شی ایشو شوی افغانستان پاکستان جرمنی چې اړ یو شی شو داغه نه لاندې تاسو سره بیا څه کوئ چې تاسو به د ریزیډنس ایډرس ورکوي خپل مطلب ملک به انتخاب کوي بیا به سره هغه پوسټل کوډ ورکوي بیا به د کوسینوم بیا د کوډ نمبر بیا ټاون کوم یو ښار بیا تاسو ته مطلب دا چې پن په اس ام اس راشي که په کال راشي هغه نمبر به د موبایل ورکوي لاندې به سره ویریفیکیشن لینګویج زبان دغه کې انګلیشي که جرمني که عربي دا شنه وو کې دغه نه پس به سند اس ام اس تاسو ته ولګي شو نیکسټ پشي نیکسټ بیا موږ زو بلینګ دا دلته زه دا سپورټوم ځکه چې دا پرایویټ کیسما دي د وجنه موږ دا نشو کولای زه بدلته مطلب تاسو ته دا نشم شو کولای تاسو مې ول نو خود چې پوي دا اخینه پس موږ څه کول موږ د پاسپورت یو پروف ورکو country of issue مطلب زه ورکوم جرمني بیا پاسپورت نمبر غواړي دا بخنه غواړم دا به په ټوم په دې خاطر چې دا ښکارا کولای نشم نو راځو پوینټ ته
ډیټ اف ایکسپایری چې کوم دی کوم ډیټ باندې ایکسپایری کیږي دا دا چې کله تاسو ورکړئ د لاندې بیا مطلب تاسو ریزیډنس چې کوم راځي هغه دی SMS په پین نشي په پین په SMS راشي په کال زه دیم چې SMS سي دي ویریفیکیشن لینګویج چې کوم دی جرمني سي دي ما د پاره تاسو د پاره خپل دلته خوښ کړئ نیکست ها یو SMS ماته راځي ون ټایم پاسورډ تاسو راځي ون ټایم پاسورډ بدل ته ورکړئ دلته موجوده ما سره دی 906891 ون ټایم پاسورډ چې تاسو ویریفای کو به نیکست پیج ته تاسو بوتلی شي دا څه شو نیکست پیج ته چلاړ شئ نیکست پیج کې به تاسو بیلینګ سیستم دی پر نیکست پیج کې تاسو بیلینګ سیستم دی او غره ها کنټینیو دلته اوس بانک واړی ها دا دې ضروري پوینټ دی دلته به تاسو اوس فاینانشل انسټیټیوټ نمبر ورکړئ کوم بانک دی دا غنوم به ورکړئ کوم ملک کې دی او دا هغه نمبر به ورکړئ 9 ډیجټ روټین نمبر او بانک اکاونټ نمبر به ورکړئ او دا بانک اکاونټ نمبر به دویم ځل ورکړئ څه شو د هر یو بانک خپل سیستم وي بانک به ویریفای کیږي دا ځنه شنو کړی تاسو دلته دا به ویریفای کوي دا چې ویریفای کیږي تاسو आवाज दिन राजी یا زکوم تاسو لپاره اوكي ده انا بقول ما اقصد ان انا بشغلت اول سوي وانا نزل هنا لو شغله اعرف اول شيء يوم نجيب ما توصل مسج ولا بعد لو جبت مدرب وين ها دا انګلند کې نشته بخنه غواړم ولته به یونایټډ سټیټ کې جرمني به وخه اوس براشي ده څه غبره واسطه دته دا به وای ما ضرورت نشته چې دا نه لیا دي کې دا بانکونه دي کنه ها پایونیر بس دا درو اخی دی زما بل له دا نه دي کوم چې دي کې موجوده دي زما دا نه دي لکه نوم ورکې لاندې صحیح شو او دا چې څه وکړي دلته به لاندې خپل د بانک دغه وخت نمبر یو
मात्र परुन kana nipo di tul motomoe mote si kante mato potete maturity pero yo le está bueno para que un tipo de UBN नंबर पे और कई IBN नंबर د هر بینک خپل IBN نمبر وي باقي چې کوم دی نو مطلب 100 کوم دغه دی یو روپۍ بل چې کوم دی 100 کوم چې هغه د جرمني کې شروع کیږي همدا واپس کاپی کړئ دوباره ضرورت نشته دلته پیسټ کړئ ها لاندې براشي I accept وکړئ verify my bank account new bank account validation failed ها دغه خامخا سم مسلې دا وګورو غلطی شته ده دا डी ای درنوي پن ها معنا غلط شو نمبر دا وتاو صحیح کړئ नेक्स्ट स्टेप तरالو बिजनेस नेम दुकान नेम दنه ودنه پوښتنه अब ورته ولا बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग څه شو دا لا पेंडिंग کې ده خدي وی چې مطلب دا تاسو یو د بانک یو پرچا اپلوډ کړئ نو دا غي سره به تاسو مخکې ویریفیکیشن کیږي مخکې نشي دلی دا مطلب payment information راغوس monthly subscription fee د بارا چې کوم دی یاد بتلېږي د بانک ته دا وی چې مطلب یو ډالر موږ لګو چې موږ ستاسو بانک دغه کو چې دا بانک ستاسو کنه دی کریډټ کارت نمبر ورکی او ایکسپایری ډیټ به ورکی دا به ورکی مطلب نیکسټ په وخت شو کله چې د نیکسټ ټول اوس مخکې لاړ شي بهرحال دا د دې اکاونټ د جوړولو end levels کله چې دا کنیکټ کو بس دا ستا اکاونټ کریټ شو مخکې یو سټپ دی اکاونټ دی کریټ شو ختم بیا به تاسو کوئ راځو بیا نیکسټ سټپ د پاره که څوک اکاونټ تاسو ټریو کوي ان شاء الله تاسو به جوړ شي زه به پوره خپل معلومات نشم ورکولای
لکه زما لیډي اکاونټ سره تاسو خپل د سي جوړ کې طریقې سره نو دغه طریقه ده او په دغه طریقه تاسو خپل د امازون